السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. هیله لرم چې جوړ او خوشحاله باید راته یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. زه نن یو ځل بیا د یو ښکلي ویډیو دپاره تاسو ته راغلی یم چې څنګه کولی شو چې د عمرې دپاره خپل SMS مسیجان کال لوګو زنګونه او کانټاکټ هغه نمبرونه چې زموږ سره په تلیفون کې ثبت وي هغه د عمرې لپاره محفوظ او خوندي کړو، او هغه اپسونه چې موږ ته ډېر مهم وي، یعنې هغه پیدا کول موږ ته مشکل وي، هغه هم کولی شو چې د عمرې دپاره محفوظ کړو. ډېره اسانه او زبردسته طریقه. د هر څه نه مخکې که چا زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه یې سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو دغسې ښکلي ښکلي ښایسته ښایسته ویډیو تاسو ته د ټولو مخکې راورسیږي. په ویډیو باندې پیل کوو، دې لپاره به تاسو خپل کانټاکټ ته راشئ. کانټاکټس په دې باندې چې کله کلیک ووهئ دلته د مور اپشن نوشته دی، په د مور اپشن باندې به کلیک ووهئ. دلته ګوره سیټینګ نوشته دی، په د سیټینګ باندې به کلیک ووهئ. کله چې په سیټینګ باندې کلیک ووهئ ګوره دلته به تاسو ته راشي امپورټ ایکسپورټ کانټاکټس. ګوره امپورټ ایکسپورټ کانټاکټس دا په دې باندې به کلیک ووهئ. دغه به export contacts from your device to storage. Select the storage location view card files. په دغه ایکسپورټ باندې به کلیک ووهئ. د ایکسپورټ باندې کار ولري، په دغه ښه د ایکسپورټ چې دی په دغه باندې به کلیک ووهئ. دا به ایکسپورټ کوي. ګوره دلته ته وایي سیم کارت ته استوئ او که په سټوریج کې خوندي کوئ. زه ورته وایم نه، زه به سټوریج کې خوندي کوم چې د هر کله چې زه تلیفون یا ریسټور کړم یا تلیفون پروګرام کړم یا بل چاته ورکړم نو ما سره به په تلیفون کې او زه به کولی شم چې اسانه په طریقه باندې واروم. نو زه یم ډیوایس سټوریج. ډیوایس سټوریج کولم کانټاکټ. ګوره کانټاکټ ویل بي دلته ګوره دا خط لیکل شوي کانټاکټ ویل بي ایکسپورټ. ګوره کانټاکټ ایکسپورټډ. د دې کانټاکټ چې ایکسپورټ شو نو اوس به تاسې مای فایلز ته ولاړ شئ. دغه مای فایلز ته چې ولاړئ دلته به راشي ډیوایس سټوریج. په دا ډیوایس سټوریج باندې به کلیک ووهئ. د ټول نه کته به راشي ګوره دا ګوره کانټاکټ VCP په دغه باندې به کلیک ووهئ. په دې کې ګوره دغه 2 نمبره زما سره وه، دغه نمبرونه چې دي دا په دا کانټاکټ کې ګوره شته. ګوره دلته چې تاسې هر څومره نمبره په کانټاکټ کې لري هغه ټول دلته راځي. د دې نه تاسو کولی شئ چې بل ځای هم واستوئ. او که چیرې وایي ځینې دوستان وایي زموږ په موبایلو کې دغه اپشن نشته، نو د هغې دپاره هم یو ښکلی او زبردسته لار راسره ده، یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. د هغې دپاره به تاسې پلی سټور ته ولاړ شئ. پلی سټور ته چې کله ولاړئ هلته به ولیکئ سوپر بیکاپ. سوپر بیکاپ چې مو ولیکئ نو تاسو ته به خاص دغه بیکاپ راخلاصي. دا په دې باندې به کلیک ووهئ. کله چې کلیک ووهئ پیک باک به پرې ووهئ. کله چې کلیک ووهئ سوپر بیکاپ چې کله راخلاص کړئ نو ګوره دلته موږ کولی شو اپس هم بیکاپ کړو، SMS پیغامونه هم بیکاپ کړو، کانټاکټ هم بیکاپ کړو، کال لوګوي هم بیکاپ کړو، کلینډر هم بیکاپ کړو. هغه ریکارډ چې موږ کوو کال ریکارډر ورته وایي هغه هم کولی شو بیکاپ کړو. ګوګل ډرایو هم کولی شو بیکاپ کړو. ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده. اپسونه که چیرې موږ غواړو چې خپل اپسونه بیکاپ کړو اپس به ووهئ. دا زما سره اپسونه دي ټول، دا بیکاپ یې ټول ټیک مارکه او بیکاپ دا بیکاپ پرې ووهئ. ټیک مارک چې دیول دا لاندې چې کوم د بیکاپ اپشن دی دا به ووهئ. نو موږ اوس کار د SMS سره دی، SMS بیکاپ کوو. نو هغه SMS چې زما سره په تلیفون کې دي هغه دغه به ووهئ ګوره بیکاپ آل، یعنې هغه پیغامونه چې زما په موبایل کې دي هغه دې ټول بیکاپ شي. بیکاپ کنورسیشن هغه خبرې چې ما کړي هغه دې بیکاپ شي. او ریسټور یعنې ریسټور شي، یعنې ورک ټول شیان ډیلیټ شي. ویو بیکاپس یعنې هغه شیان چې زه بیکاپوم هغه دې ما ته په ښکاره کړي. ګوره ډیلیټ بیکاپس هم یې کوم هغه ډیلیټ شي. ډیلیټ آل میسیجز ګوره هغه میسیجونه چې دي هغه یې ټول ډیلیټ شي.
نو موږ کار چې دی د اس ام اس سره دی پیغامونه سره موږ وایي بیک اپ آل باندې کلیک کوو. بیک اپ آل باندې چې کلیک وایي ګوره پلیز انټر یور نیم ټو بیک اپ فایل. دلته به په دغه اوکې بټن باندې به کلیک وایي. ګوره دلته ولیکل وایي بیک اپ سکسیسفل کمپلیټ. ګوره بیک اپ چې شو په بریالیتوب سره کمپلیټ شو. دا ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده، ډېره خوندوره طریقه ده. دې د کتل بیا تاسې هم عمل ته مای فایلز ته ځئ، په مای فایلز کې دا کتلی شئ. مای فایلز ته چې کله لاړئ نو دا ډیوایس سټوریج ته به راشي. ډیوایس سټوریج ته چې راغلی ګوره دی خپل ځان ته یو فولډر ځان ته پیدا کوي، یو ځان ته یو فولډر لري. ګوره دا د دې فولډر په نامه اس امس کانټاکټ بیک اپ، د دغه په نامه دی ځان ته خپل فولډر پیدا کوي. ګوره په دا فولډر باندې به کلیک وکړو. ګوره ټول لیکلي دي. ګوره لوګو دې بیک اپ کړي وې، اے پي کې دې بیک اپ کړي وې، که اس ام اس موږ ویا موږ اس ام اس. ګوره دا اس ام اس ګوره په دې باندې به کلیک ووایي. دا اس ام اس چې دا ما مخکې بیک اپ کړي وې او دغه نوي چې اوس موږ یې بیک اپ کړي هغه دغه دي. هغه به ځان ته خپل فولډر جوړ کړي. په دې فولډر باندې به کلیک ووایي. په دې باندې چې کله کلیک ووایي ګوره دا دي هغه اس ام اس چې دي دا موږ بیک اپ کړي دي. ګوره به دغه کې بیا وګورئ. ګوره دا چې تاسې کله نه ګوره هغه میسیجان دي چې ما ته راغلي دي. ګوره دا ګوره زما میسیجان دي او دې نه تاسو کولی چې هغه بل موبایل ته شیر کړئ، وایس ته وایي. ګوره دا د شیرولو طریقه نه، تاسو کولی شئ چې دا بل موبایل ته واټساپ کې مسنجر کې هر شي کې چې تاسو غواړئ استولی شئ. بل په دې کې په دې بیک اپ ریسټور کې هم ډېر سوپر بیک اپ ریسټور کې هم ډېر شیان دي. ګوره اپس دي، هر شی کولی شو چې موږ دلته د دې ځینه واړوو. دا ډېر ښکلی او زبردست اپلیکیشن دی. نو که یو ځل بیا هم درته یم که چا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووایئ چې د داسې ښکلو ویډیوګانو دپاره زه ستاسو یو ځلکی زیږېږم. د خدای په امان. او یو خبره بیا هم درته کومه که چیرې ویډیو مې خوښه شي نو لایک کړئ او که شیر یې حتما کړئ ځکه چې نور دوستان نور افغانان هم ترېنه استفاده وکړي. نور په الله تعالی سپارم.